د هلمند د پوهنې د رئیس مولوي محمد یواز انصاري په مشرۍ د سکتوري ادارو غونډه جوړه شوه چې د یو شمېر ادارو استازو پکښې ګډون درلود. د هلمند د پوهنې ریاست اداري مرستیال حافظ عبدالرازق وایي په سکتوري غونډه کې 8 ریاستونه او امریتونه د دې مجلس غړیتوب لري چې په میاشت کې یو ځل غونډه لري چې د مربوطه ادارو لاسته راوړنې او ستونزې پکې وړاندې کیږي. او د دې مجالسو هر میاشت یو ورځ دوی غونډه لري او مجلس لري چې په دې غونډه او مجلس کې د هرې ادارې لاسته راوړنې او مشکلات بیانېږي او په آخر کې د ټولو په تفاهم باندې یو حل لاره ورته پیدا کول کیږي. کچيري د مربوطه ریاستونه وتوانېدل او کچيري ونه توانېدل بیا د ولایت مقام او اقتصاد ریاست په همغږۍ باندې د لپاره حل لاره لټوي او بل اخره کدل دې هم تیر سوله فوق ادارات یعنی وزارتونو سره ان شاء الله دا شریکیږي. نو الحمدلله دا چې کوم ستونزه نشته چې هغه د سکتور ریاست د لارې حل شوی نه وي. د اقتصاد ریاست استازي منیر احمد زغم وايي سکتوري ادارو د ستونزو او لاسته راوړنو د پوهاوي په تړاو په دغه مجلس کې بحث کیږي. دوی وايي د 1405 ولایتي انکشافي پلان او 1404 کال د هلمند د اقتصادي وضعیت تحلیلي راپور د آماده کولو په خاطر مجلس ترسره شو چې اړوندې ادارې به تر یوې اونۍ پورې خپل کلنی راپور اقتصادي ریاست ته وړاندې کړي. په ولایتي کچه او د وزارتونو په کچه پوه شو چې په هلمند ولایت کې سکتورونه کومې لاسته راوړنې لري او کوم مشکلات یا چالشونه لري. نو دغه مجلس په دې اړخ باندې بحث په دې مجلس کې وشو او بل د 1405 کال لپاره د ولایتي انکشافي پلان او همدارنګه د 1404 کال کې د هلمند اقتصادي وضعیت تحلیلي راپور د آماده کولو په خاطر باندې نوی مجلس. نو تاسو ولیدل چې ادارات خپل لاسته راوړنې او مشکلات وړاندې کړل. په دا مجلس کې پریکړه وشوه چې میاشت کې به یو ځل د اړوند سکتوري ادارو د استازو په شتون کې د مجلس ترسره کیږي چې مربوطه ادارې به د خپلو ادارو فعالیتونه لاسته راوړنې او پلانونه شریکوي.